جناب سپیکر وګورئ خلک اوړو ته په کتار کې ولاړ دی. دا 40 کیلو تروړه یا 20 کیلو تروړه د هغې قیمت نن اسمان ته جناب سپیکر ورسېده. موږ نن تپوس کوو جناب سپیکر دا ټولې خبرې یو بل سره تړلې دي چې زما په تیلو باندې کم فیډرل ایکسایز ډیوټي ده مرکز ته خو دا 190 ارب روپۍ ته ورسېده چې دا د تیلو باندې فیډرل ایکسایز ډیوټي ده دا زما 150 یا 190 ارب روپۍ ته ورسېده. دا زما قرض دې صوبې له ته ولې نه راکوي؟ او بیا دا کم قانون دی چې زه 6,000 میګاواټه بجلي ارزانه پیدا کوم په دې خو پاکستان مزې کوي. زما د صوبې لوډ شیډنګ ته وګوره زما د صوبې کم ولټیج ته وګوره چې کله موږ دا خبره کوو جناب سپیکر چې زموږ صوبې سره زیاتې کیږي بیا وایي د پاکستان خبره کوئ. یا لکه دا صوبه د پاکستان برخه نه ده د دې صوبې مضبوطیا د پاکستان مضبوطیا نه ده. دې صوبې له خپله برخه ورکول او دا صوبه راوچتېدل دا د پاکستان راوچتېدل نه دي. جناب سپیکر نن تاسو چینای ته وګورئ چینای ته چې دا 56 فوډ آیټمز چې کله موږ وایو چې دا د تورخم لار کولاو کوي چې دا د وسطي ایشیا نه موږ ته ډېرو په ارزانو نرخونو راشي دا لار ولې بنده ده؟ نن چیني مال د کوم ځای نه راځي؟ دا کوم ځای کولاو د لاړ شه ته لاړ شه وګوره چې کوم ذلیله شه خلک که دا لارې کولاو وی دا تجارت کولاو وی دا د فوډ آیټمز به جناب سپیکر دوره ګران نه وی. نن خلک د لوږې مړېږي نن خلک د لوږې خودکشۍ کوي خو په ټوله دنیا کې زما ملک د اسلحې په خریدارۍ کې په 10 نمبر دی په 10 نمبر جناب سپیکر. نن تاسو سوچ وکئ چې د اسلحې خریداري پرېږده د اسلحې په نمایش باندې سالانه په اربونو روپۍ لګي خو نن زما په هسپتال کې د اکسیجن په وجه باندې جناب سپیکر که ته ما خبرې ته نه پرېږدې بیا موږ څه کوو؟ ته که موږ له دلته د خبرې موقع نه راکوې بیا موږ کوو شو داسې کېږي.